د روژې اړوند یو څو مهم روغتیایي اصول درسره شریک کوم ترڅو ټول روژه صحتمند او بې له تکلیفه در باندې تېره شي. لومړی په پیشلمي باندې متوازن او داسې خوراک وکړه چې په خپل ترکیب کې کاربوهایدریت ولري، لکه وریجې. داسې خوراک وکړه چې هغه پروټین ولري، لکه هګۍ، لوبیا. سالم غوړي وخوره او فایبر لرونکي خوراکونه وخوره، ترڅو د ورځې په جریان کې مو د وجود انرژي ثابته پاتې شي او د کمزوري احساس ونه کړي. په کافي اندازه مایعات واخله. د روژه مات څخه تر پیشلمي پورې د 8 څخه تر 10 ګیلاسه اوبه وڅښئ. د ډېرو چای او مالګین خوراک څخه ځان وساتئ، ځکه هغه مو د ورځې تنده زیاتوي. په مناسب شکل سره روژه مات وکړئ. روژه په اوبو او خرما باندې پای ته ورسوئ. لمونځ وکړه او د هغه څخه وروسته ارامه او په قراره سره نرم او متوازن خوراک وکړه. ډېر تیز خوراک مه کوه، ډېر غوړ لرونکي خوراکونه مه خوره او د ډېرو خوږو خوراکو څخه ځان وساته. معتدل فزیکي فعالیت وکړئ. ارام قدم وهل او تراویح کول د هضم او شکرې په کنټرول کې ډېره مرسته درسره کوي. او کافي منظم او ارام خوب وکړئ ترڅو د ورځې د ستړیا او نارامۍ احساس ونه کړئ او په وجود کې مو هورموني ګډوډي رامنځته نه شي. هغه ناروغان چې دوامداره ناروغۍ لري، لکه د شکرې ناروغان، د وینې د لوړ فشار ناروغان، د زړه ناروغان، د معدې ناروغان او هغه ناروغان چې د پښتورګو دوامداره ناروغۍ ولري، دا ټول ناروغان مجبوره دي چې د خپل مشخص ډاکټر سره د خپلې ناروغۍ او درملو د وخت او مقدار په اړه باندې مشوره وکړي ترڅو ناروغۍ شدید حالت ته ولاړ نه شي د روژې په سبب باندې. مثلا هغه ناروغان چې 3-4 وخته درمل خوري په خلاصه خوله کې باید د خپل ډاکټر سره مشوره وکړي چې مربوطه ډاکټر په دې اړه باندې بیا تصمیم نیسي چې خپل ناروغ روژه څنګه ده، درمل یې څنګه وسنجي، د درملو وخت او د درملو ډوز یې اندازه څنګه وسنجي ترڅو د ناروغۍ شدت ته ولاړ نه شي او په روژه کې د مشکلاتو سره مخامخ نه شي. او بله خبر دا چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO هم وایي چې متوازنه غذا، مناسبې اوبه او منظم فزیکي فعالیت د عمومي روغتیا بنسټیز اصول دي چې په روژه کې باید مراعات شي.